الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤالات وجوابات دا مبارك نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروكو. والله سبحانه وتعالى من طول الدين بوها نسيبك. والله سبحانه وتعالى بیا موږ ټولو ته په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اولنی سوال د یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی د جمعې په شپه مړ شي یا د جمعې په ورځ مړ شي او یا د اختر په ورځ مړ شي او یا د رمضان په میاشت کې مړ شي، نو دوی ته د قبر عذاب نه میلاویږي. دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، اول دغه مسئلې د راځو د جمعې شپه او د جمعې ورځ. دې باره کې یو حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی د عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما نه. هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلة الجمعه. یو مسلمان چې د جمعې په ورځ مړ شي یا د جمعې په شپه مړ شي، الا وقاه الله فتنة القبر، الله سبحانه وتعالى به د قبر د فتنې او د عذاب نه په امان کې ساتي. دا حدیث امام ابن حجر او داسې بعض نورو امامانو ضعیف ورته ویلي دي، خو شیخ الباني رحمه الله وایي داسې نور هم روایات شتي، نو د ټول طرق چې راجمع کړي نو دا حدیث حسن دی او سند یې صحیح دی. نو دا مسله خو ثابته شوه د حدیث نه چې سړی د جمعې په شپه مړ شي یا د جمعې په ورځ، نو الله یې د قبر د عذاب نه ساتي. دا خبره ورسره دلته یاد ساتئ چې دا خبره داسې علی الاطلاق نه چې بس څوک مړ شو د جمعې په ورځ او جمعې په شپه بس دی د عذاب نه بچ شو. د دې سره نور شروط دي چې هغه د نورو نصوصونه د قرآن او د حدیث نه ثابتي. لکه اوس یو سړی د مړ شو په شرک باندې، د شرک عقیده ده، بابا پرس، پیر پرس، قبر پرس، او د جمعې په ورځ مړ شو، دیم د قبر د عذاب نه بچ شو. څه وایي؟ نه. یو سړی د مونځ بالکل نه کوي، مړ شو، دی د قبر د عذاب نه بچ شو. څوک مونځ نه کوي بالکل، رسول صلی حدیث کوي دا کافر دی. نو دا خبره یې د ساتي چې د هغه چا د پاره چې عقیده د توحیدی، عقیده د صحیح د توحیدی، د الله بندگی یوازې کړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري. خو بیا هم انسان د هر انسان نه ګناهونه کیږي، نو که څه ګناهونه ورته شوي هغه به ورته الله وبخي. دا خبره پکې اهمه یاد ساتي. بس زموږ دا خلک اکثر چې څوک مړ شي به د هر چا مبارک وي، خوش قسمت او د جمعې په ورځ مړ شو. خو دې ته موږ ګورو چې عقیده یې څه عقیده وه. که دا عقیده ورانې بیا خو هېڅ خوش قسمته نه دی. بیا که دی په هر ورځ مړ شي او که په هر ځای کې مړ شي، خو ده ته بخانه نشته، ځکه چې عقیده د شرک او د کفر ده، والعیاذ بالله. بیا راځو دې مسلې ته چې د اختر په دې ورځو کې څوک مړ شي، د لوی اختر اولنۍ ورځ او د وړوکي اختر، نو دې باره کې څه نه دي ثابت، او منډه پکې ماته څه معلوم دي چې دې باره کې څه راغلي او پای کې څه فضیلت دي څه راغلی، الا دا که یو بل سبب د لاسه مړ شي. لکه اوس یو سړی د اختر په ورځ مړ شي او نیک عمل کې لګیا و، نو دا خوش قسمت و دې داسې چې نیک عمل کې لګیا و، نه دې د لاسه چې دې څه کې و، دې د اختر په ورځ کې و. د اختر په ورځ مبارک کې څه نه دي ثابت. بیا راځو د رمضان د میاشتې، نو خاص د رمضان د میاشتې مبارک کې داسې څه نه دي راغلي چې څوک د رمضان په میاشت کې مړ شو نو دی به د قبر د عذاب نه الله بچ کړي، داسې څه نه دي راغلي. خو دومره ده چې څوک د رمضان په میاشت کې مړ شي نو الله نه امیدونه ډېري چې الله به یې وبخي. وجه لري چې حدیث کې راځي چې کله رمضان میاشت شروع شي نو د جنت دروازې کولاوي شي، د جهنم دروازې بندي شي، د الله رحمتونه ډېر راورېږي، برکتونه ډېر راورېږي. د روجې مبارک راځي، روجه جدا ده او رمضان میاشت ګوره جدا مسله ده. لکه چې روجه خو ته عام ورځو کې هم نیوی شي،
د روجې مبارک یو حدیث دی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او باغی کې دا دی چې من صام یوما ابتغاء وجه الله چې یو ورځ روجه ونیو د الله د رضا دپاره ختم له بها دخل الجنه. نو که دې حالت کې دې مړ شي د دې لپاره دا فضیلت چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي دی به جنت ته ننوځي او دې حدیث سند صحیح دی. حاصل د خبرې دا دی چې د جمعې ورځ او شپه د دې لپاره دغه حدیث دی ثابت دی که نه دی؟ ثابت دی. د اختر د ورځو نشته، رمضان میاشت نشته. ها روجې په حالت کې دغه یو حدیث یو روایت ملاویږي او دا خبر ما وکړه منځ کې د روجې په میاشت کې یو سړی مړ شو، رمضان کې مکه کې مړ شو، مدینه کې مړ شو، ذوالحجې په اولنۍ لسو ورځو کې مړ شو، د عرفات په ورځ مړ شو، مسجد اقصی کې مړ شو. داسې قسمه ځایونو کې یا وختونو کې چې سړی مړ شي نو د سړي امیدونه د الله نه بیا ډېري. دا خبره صحیح ده، خو جزم داسې نشو کولی، پخه ټاپوله نشو راچولی چې د الله د قبر د عذاب نه بچ کو یا د جنت ته ننوتو. خو دومره ده چې په دې موږ امید ډېر ساتو د الله نه چې په اوچت ځای کې وفات شو یا په اوچت وخت کې وفات شو. نو دلته دا فایده هم بیا د ساتي چې موږ ته هغه پته نشي چې کله به هغه مرګ په اوچت وخت کې راځي او په اوچت ځای کې به راځي. مسلمان له پکار چې همیشه څه کوي، کوشش کوي که سړی دې ته پرېږدي چې رمضان په میاشت کې ماله مرګ راځي یا ذوالحجې په اولنۍ لسو ورځو کې به راځي، نه دا قمقل دی. لږ څه پته لګېږي چې ته روجې ته ونه رسي او تا ته چا ویلي چې ته به روجې کې مړ شي یا ذوالحجې کې به مړ شي یا په حرم کې به مړ شي یا په مدینه کې به مړ شي. که ته په هر ځای کې او په هره زمانه کې ښه عمل کوه، کوشش کوه چې په ښه عمل دې اخر خاتمه شي. الله سبحانه وتعالی زمونږ اخر خاتمې په ایمان سره کړي. والله اعلم.